اسرائیل او ټکنالوژي مسلمانانو ته تر دې بل لوړ غږ لرونکی د ویښېدو زنګ نشته. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي پرون سه شنبه د لبنان په پلازمینه بیروت او ځینو نورو سیمو کې یو حیرانونکی مرګونی برید وشو چې په پایله کې یې تر 10 زیاتو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړ او د راپورونو په حواله نږدې 3000 نور سطحي او ژور ټپیان شوي دي. دغه برید سایبري یا ټکنالوژیکي و، هغه داسې چې لبنان کې د حزب الله ډلې وسلوال د جګړه ییزې همغږۍ لپاره د پیجر په نوم مخابرې ته ورته یوه آله کاروي او یو بل ته پرې کوچني پیغامونه لیږي او رالیږي. ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې دغه مخابراتي آلې لومړی هک او تر شارطۍ ورکولو وروسته چاودېدلې دي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اسرائیلو جاسوسي سازمان موساد دغه پیجرونه لومړی له باروتو ډک او بیا یې په لبنان کې د خلکو په منځ کې ویشلي دي. خو اوس مهال ډیر تمرکز د حک کېدو پر مسله ورټول دی او فکر کیږي چې اسرائیلو له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په استفادې دغه پراخ سایبري مرګونی برید ترسره کړی دی. مبصر زیاته کړې حزب الله ډلې د برید مسؤل اسرائیل بللی او ځینو نورو رسنیو هم په دغه برید کې د اسرائیلو د لاس لرلو راپورونه ورکړي دي. ډیرو نورو هیوادونو رسنیو او معتبرو ادرسونو هم دغه بریدونه سایبري او حیرانونکي بللي دي. مبصر وړاندې ویلي که برید سایبري وي نو معلومه خبره ده چې دغه ډول بریدونه د پرمختللې ټکنالوژۍ پر مټ کیږي او اسرائیلو وښودله چې دغه ډول وسایل او ټکنالوژي لري. د تبصرې په وروستۍ برخه کې راغلي مسلمانانو ته له خوبه د ویښېدو له دې بل لوړ غږ لرونکی زنګ نشته او نور وخت د دې دی چې اسلامي نړۍ د ټکنالوژۍ زده کړې او پرمختللیو پوځي او نورو وسایلو ته لاسرسی ولري تر څو وکولی شي د اسلام له مبارک دین اسلامي ارزښتونو او خپلو ملتونو څخه دفاع وکړي.